د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست افغانستان کې د اسلامي امارت د تګلارې پلي کولو پر بنسټ د کوکنارو کښت د پام وړ کموالي په تړاو راپورونه د باور وړ او مهم ګڼلي دي. له دې وړاندې اصلي څېړنیز سازمان ویلي و چې افغانستان کې د نشهیي توکو د کښت کچه 0 ته نږدې شوې ده. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د انارګل دودیزه مشاعره کې ویلي د دې وخت را رسېدلی چې لاسونه سره ورکړو او د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو. مالیې وزارت وایي د ګمرکونو لوی ریاست په وړاندیز او د مالیې وزارت په منظورۍ په هیواد کې د سوداګرۍ د لا پراختیا او سوداګرو ته د اسانتیا رامنځته کولو په موخه د هیواد په ټولو سرحدي ګمرکونو کې په خالي افغاني موټرونو خاکپولي معاف شوه. په مکه مکرمه کې د افغان حاجیانو د عباسي مسؤلین وایي چې د حج کوونکو لپاره د زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه حرم شریف ته نږدې هوټلونه په کرایه نیولي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د بلخ له والي علماو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې په تېره 10 کلنه مبارزه کې د وسایلو له نظره کمزوري او د دښمن د تبلیغاتو په نظر د هیواد ورانوونکي وو، خو اشغال ته مو په یووالي، قوي ارادې او ایماندارۍ سره ماته ورکړه. ښاغلي حقانی زیاته کړې اوس د اسلامي امارت ټول مسؤلین شپه ورځ د دې وطن د آبادۍ او ځان بسیاینې لپاره کار کوي. عام روغتیا وزارت وایي ډاکټر قلندر عباد کابل کې د پاکستان له شارجافیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو افغان ډاکټرانو ته د ویزو په ورکړې کابل کې عالی جناح روغتون، د ننګرهار د نختر او پښتورګو روغتون او د امین الله خان روغتونونو د خدماتو پر ښه والي خبرې کړې دي.